السلام علیکم د ریفلیکشن افغانستان خبري سټډیو ته ستړي مشي له دې ځای به د هیواد سیمې او نړۍ تازه ورستي خبري مسایل را سره واوري خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی ننګرهار کې د 215 میلیونه افغانیو په لګښت رغنیزي چارې پیلېږي ځایي چارواکي وایي چې دغه ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د 215 میلیونه افغانیو په لګښت لسګونه بیلابېلې پروژې پلي کېږي. ایران وايي په زیات شمیر بندیان به اسلامي امارات ته وسپاري. ایران به په راتلونکو 2 میاشتو کې 1000 افغان بندیان اسلامي امارات ته وسپاري. لامل به اوبه زیات شي. د اوبو او انرژي وزارت د هیواد په یو شمیر سیندیزو حوزو کې د شدیدو ورښتونو له کبله سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو خبرداری ورکړ. د ورا په تک کې بس سیند ته غورځېدلی ناوې ټپي شوي او خواښې یې مړه شوي. په دغه بس کې ټول 22 کسان سپاره وو چې د چکوال تایید یوه واده میلمانه لیږدول د تالیچې پله څخه اوښتي او سیند ته غورځېدلی دی. په دغه پیښه کې د زوم مور هم مړه شوې خو یوازې ناوې پکې ژوندۍ پاتې شوې ده. کره معلومات، بیلابیل نظرونه او ځانګړي بحثونه موږ پر ورځنیو سیاسي، کلتوري، اقتصادي، چاپیریال اړونده او ورزشي موضوعاتو بحث کوو. اوس هم پوره خبرونه پیل کې به د کب 9 سرمشیزې ته سر ورښکاره کړو چې د آذربایجان په پلازمینې باکو کې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د کب 9 سرمشیزه روانه ده چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی دی. نصرت الله سیالي په اړه معلومات راکوي. غونډې ته د وینا پر مهال د آذربایجان ولسمشر او د دې سرمشریزې کوربه الهام الیاف تیل او غاز د خدای ورکړه وبلله او په دغه هیواد کې د شین کوریزه غازونو د اخراج په اړه د لودیز په جعلي خبرونو نیوکه وکړه او ویل چې هیوادونه باید د پوستلي توکو د ذخیرو د لرلو له کبله ملامت نه کړل شي. آذربایجان پلان لري چې په راتلونکي لسیزه کې د غازو تولید 3 برابره زیات کړي. لږ وروسته د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د پوستلي توکو استعمال 2 برابره زیاتول نامعقول کار دی. یو شمیر څارونکو په آذربایجان کې د نړۍ د تر ټولو لوی اقلیمي غونډې د جوړېدو په اړه اندېښنه ښودلې وایي داسې ویره شته چې آذربایجان ښایي له دې لارې د تیلو او غازو په ملي شرکت کې پانګونې ته وده ورکړي. خو د کنفرانس پر 2مه ورځ ولسمشر الیاف وویل د کاپ غونډې له پیلېدو وړاندې آذربایجان له تورونو او ګواښونو سره مخ و. نوموړي وویل داسې ښکاري چې د لودیز جعلي خبري رسنیو خیریه بنسټونو او سیاستوالو زموږ د هیواد په اړه د ناسمو معلوماتو په خپرولو کې سیالي کوله. ښاغلي الیاف وویل چې هیواد یې په نړیواله کچه د غازو په ایستلو کې یوازې 0.1% ونډه لري. نوموړي زیاته کړه تیل، غاز، باد، لمر، سره زر، سپین زر، مس او دا ټول طبیعي زیرمې دي او باید هیوادونه د لرلو بازار ته چې اړتیا ورته شته د راوړلو له کبله تورن نشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي د آذربایجان په جمهوریت کې د کاپ د اقلیم د بدلون 9مه غونډه باید د لازمو اقداماتو د تمویل او د چاپیریال د تطبیق په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ښاغلي ګوتیرش ټینګار وکړ چې مخ پر ودې هیوادونه باید له دې غونډې تش لاسونه ستانه نشي. د اقلیم په مالي برخه کې نړۍ باید لګښت ورکړي که نه بشریت به یې باید پرې کوي. ښاغلو په دې مهمه دوره کې تاسو او ستاسو حکومتونو ته باید د یو څرګند حقیقت په واسطه لارښوونه وشي. د اقلیم مالیه خیرات نه دی بلکې یوه پانګونه ده. د اقلیم عمل اختیاري نه دی بلکې لازمي دی. دا دواړه د ټول انسانیت لپاره د ژوند کولو وړ نړۍ او د ځمکې د هر ملت لپاره د سوکاله راتلونکي لپاره لازمي دي. اوس هم څو لنډ خبرونه لرو چې میوندریزې دراوروي. کره معلومات، بیلابیل نظرونه او ځانګړي بحثونه موږ پر ورځنیو سیاسي، کلتوري، اقتصادي، چاپیریال اړونده او ورزشي موضوعاتو بحث کوو.
سلامونه ستړي مشئ. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې نن په کابل کې د وړو تمویلونو ملي کنفرانس ترسره کړ. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه کنفرانس موخه د وړو تمویلونو لپاره د رامنځته شویو اسانتیاوو په اړه عامه پوهاوی، د کورنیو او بهرنیو اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، په هیواد کې د وړو تمویلونو سکتور په وړاندې د شته فرصتونو ننګونو ارزونه ده. د یادونې وړ ده چې په دغه کنفرانس کې د سرپرست حکومت لوړپوړو چارواکو، د کابینې او شمېر غړو، د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازو، د بیلابیلو هیوادونو سفیرانو، د کورنیو او بهرنیو مؤسسو مسؤلینو او یو شمېر ملي پانګوالو او سوداګرو ګډون کړی و. د ننګرهار ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د 215 میلیونه افغانیو په لګښت سلګونه بیلابیلې پروژې پلي کېږي. د مسؤلینو په خبره د غنیزې پروژې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ او CRLF پروګرام له لارې پلي کېږي. مسؤلین زیاتوي په یادو پروژو کې د 140 کیلو لپاره بیلابیلې اساسي پروژې لکه استنادي دیوالونه، سربندونه، سړکونه، کوڅې او د کانالونو کانکریټي چارې شامل دي. د یادولو وړ ده چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به یادې ولسوالۍ زرګونه کسانو ته د لنډ وخت لپاره په خپلو کلیو کې د کار کولو زمینه هم برابره شي. د ایران د عدلیې وزارت د بشري حقوقو نړیوالو چارو مرستیال او د بندیانو د لیږد کمیټې مشر اسکر جالیان ویلي چې ایران به په راتلونکو 2 میاشتو کې 1000 افغان بندیان سرپرست حکومت ته وسپاري. نوموړي ویلي چې د یادو بندیانو د لیږد په تړاو به د خبرو په موخه کابل ته هم سفر وکړي. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست د هیواد د اوبیزو منابعو څخه د سمې ګټې اخیستنې لارو چارو څېړنې سیمینار کې ویلي چې د اوبو مدیریت په موخه ګړندۍ هڅې روانې دي او په همدې موخه د هیواد په کچه د اوبو د 4 سترو او د لسګونو وړو بندونو جوړول منظور شوي دي. د کندهار د احصایو معلوماتو ریاست وایي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې څه باندې 93,000 برېښنايي او کاغذي پیژنپاڼې ویشلې دي. د مسؤلینو په وینا د ادارې تیر کال د پیژنپاڼو سربیره 1,914 تنو ته د زیږیدو کارتونه او 92 د مړینې پرچې هم ویشلې دي. بل پلو د اوبو او انرژۍ وزارت د هیواد په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د شدیدو ورښتونو له کبله سیندونو ته د اوبو د سطحې لوړېدو او سیلابونو راوتلو خبرداری ورکړی دی. د یاد وزارت په وینا دغه اټکل نن او سبا د بادغیس، غور، فراه، همدارنګه په هرات د کندي، غزنی، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیکا، همدارنګه جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تالقان او فیض آباد سیندونه په دغو بارانو او کې شامل دي. اخوا په کابل کې د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د یو غیر دولتي بنسټ پرانیسته وشوه. دغه بنسټ مشر له سرطاني ناروغیو سره د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې د 10 میلیونه یورو مرستې څخه خبر ورکړي. دغه بنسټ رئیس وایي چې دغه مؤسسې د چارو پر مخ بیولو کې د 6 هیوادونو ډاکټران او متخصصین ورسره همکاري کوي. د افغانستان د بدني ښکلا او فټنس ملي لوبډله چې له نړیوالو سیالیو یو میډالونه ترلاسه کړي و، نن سهار هیواد ته راستنه شوه. د بدني ښکلا او فټنس نړیوالې سیالۍ چې 15م پړاو یو او د افغان لوبډلې هم پکې ګډون کړی و، د روانې زیږدیزې میاشتې له 5مې تر 11مې نیټې پورې په مالدیپ کې ترسره شوې. اخوا د غزنی امنیتي مسؤلین وایي چې د کابل هرات په لویه لاره د غزنی ابان ولسوالۍ په اړوندو کې د 2 موټرو او 2 موټرسایکلونو د ټکر له امله 2 کسان مړه او 2 نور بیا ټپیان شوي دي. د امنیه قومندانۍ د مسؤلینو په وینا د پیښې لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې. وروستی خبر دا چې په پاکستان کې په ګلګت کې د واده د مراسمو د بس د وختو په پیښه کې د زوم په ګډون 26 نفر مړه شوي دي. په دغه بس کې ټول 22 کسان سپاره و. دغه بس چې چکوال ته د واده میلمانه لیږدول د تالیچي پله څخه اوښتې او سیند ته لوېدلی دی. په دغه پیښه کې د زوم مور هم مړه شوې، خو یوازې ناوې پکې ژوندۍ پاتې ده. ټپي شوې ناوې روغتون ته لیږدول شوې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په ګلګت کې دغه پیښې د مرګ ژوبلې په اړه خواشیني ښودلې.
نوموړي په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې له غمجنو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او غوښتنه یې کړې چې د خلکو ته د مرستې ورسول شي. دا و خبرونه. د خپل ټولو خبري او تخنیکی همکارانو په ډېرې مننې سره دا خبري مسایل پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه. کره معلومات، بیلابیل نظرونه او ځانګړي بحثونه موږ پر ورځنیو سیاسي، کلتوري، اقتصادي، چاپیریال اړونده او ورزشي موضوعاتو بحث کوو.